من لم يخش الله لم ينجو من ذلة اللسان. که څوک د الله نه نه یریږي نو د ژبې لغزش نه به بچ نشي، ژبه به یې ډېره بې پیادې خوځېږي. ومن لم يخش قدومه على الله لم ينجو قلبه من الحرام والشبهه. که څوک د الله د پیشۍ نه وي نه یریده نو د حرامو او د مشتبه مال نه به ځان بچ نه کړي. ومن لم يكن آئسا عن الخلق لم ينجو من الطمع. څوک چې د خلقو نه زړه صبر نه کړي نو دا به د طمع نه خلاص نشي. ومن لم يكن حافظا على عمله، بیا فرمایي که څوک حفاظت نه کوي د خپل عملونو لم ينجو من الرياء، او د ریا نه به خلاص نشي. ومن لم يستغن بالله على احتراس قلبه. که چا مدد ونه غوښتو په حفاظت د خپل زړه د الله نه نو لم ينجو من الحسد، نو دا به د حسد نه خلاص نشي. ومن لم ينظر الى من هو افضل منه علما وعملا. که چا د دین په کار کې په علم کې تقوا کې د ځانه بره خلکو ته نه کتل نو لم ينجو من العجب، دا به د کبر نه خلاص نشي.